طالبان د ایران له اخترونو وویریدل. ایراني پلاوي د هلمند سیند اوبو څخه لیدنه کړې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اوبو پر سر د طالبانو او ایراني چارواکو تر لانجو وروسته څه موده مخکې چې ایران له طالبانو وغوښتو ترڅو د کجکي بند څخه لیدنه وکړي، خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تنزي د ایران یاده غوښتنه رد کړه او ویل چې هیڅ هیواد بل هیواد ته اجازه نه ورکوي ترڅو د تاسیساتو څخه یې لیدنه وکړي، او موږ چمتو نه یو چې دا خیانت وکړو ځکه چې هلته زموږ نظامي تاسیسات شتون لري. خو له څو ورځې وړاندې ایران ګواښ وکړ چې که چیرې طالبان ایران ته اوبه خوشي نه کړي نو نظامي اقدام به وکړي. ښکاري چې طالبان ورڅخه ایرېدلي دي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي تاییدوي چې دغه هیواد کارپوهان یو ځل د هلمند سیند سرچینه له نږدې څخه ولیدله. حسن کاظمي قومي وایي د ارزونې دغه ایراني پلاوي دمغړی په کابل کې دي او له خپلې ارزونې راپور به ډیر ژر ور وسپاري. ارنا خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د اسد په 22مه د ایران د سفارت د اضافي له خولې ویلي په هلمند سیند کې د حقابې ترلاسه کولو لپاره د ایران د هڅو په لړ کې د پلاوي کابل ته تللي دي. د دې راپور له مخې ایراني متخصصانو له کجکي بند بره د اوبو سنجولو وسیله کتلې ده. دا وسیله هلمند سیند ته د تویدونکو اوبو کچه اندازه کوي. د ایران کارپوهانو محاسبه به وښيي چې سږکال د سیند څومره اوبه درلودلې دي. حسن کاظمي قومي ایران له افغانستان سره د تړون له مخې د طالبانو د دې ادعا رښتینولي کتلی شي چې هلمند سیند کې اوبه کمې شوي دي. د طالبانو بهرني چارو وزارت هم تایید کړي چې د ایراني پلاوي له کجکي بند څخه لیدنه کړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.